څنګه بدر شمستا تر درا قربان دې شما خوږه پیغمبره قربان دې شما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت وپیژنئ. درنو اوریدونکو، الله رب العزت په سورة الرحمن کې 46 آیت نه تر 88 آیت پورې الله فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله فرمایي د هغه چا لپاره چې د خپل رب حضور ته له وړاندې کېدو نه ویره لري 2 باغونه دي. فبأي آلاء ربکما تکذبان. نو تاسې به د خپل رب کوم نعمت دروغ وګڼئ. زواتا افنان، له شنو ښېرازه څانګو مالامال. فبأي آلاء ربکما تکذبان. نو تاسې به د خپل رب کوم نعمت دروغ وګڼئ. فیهما عینان تجریان. په دواړو باغونو کې 2 بهیدونکې چینې. فبأي آلاء ربکما تکذبان. تاسې به د خپل رب کوم نعمت دروغ وګڼئ. فیهما من کل فاکهة زوجان. په دواړو باغونو کې د هرې میوې ډولونه 2 فبأي آلاء ربکما تکذبان. تاسې به د خپل رب کوم نعمت دروغ وګڼئ. متکئین علی فروش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. جنتیان به پر داسې فرشونو باندې تکیه کوونکي ناست وي چې استرونه به د پیړو وریښمینو وي او د باغونو څانګې به د میوو له زوره ښکته راکږې وي. فبأي آلاء ربکما تکذبان. تاسې به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ وګڼئ. فیهن قاصرات الطرف لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان. د دغو جنتونو او نعمتونو په منځ کې به د حیادارو سترګو درلودونکې ښځې وي چې تر دغو جنتیانو د مخه به هیڅ کوم انسان یا پیری نوي مسه کړې. فبأي آلاء ربکما تکذبان. نو بیا تاسې به د خپل رب کوم نعمت دروغ ګڼئ. کأنهن الیاقوت والمرجان. داسې ښکلې لکه یاقوت او مرجان. فبأي آلاء ربکما تکذبان. تاسو به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ وګڼئ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. د نیکي بدله تر نیکي پرته بل څه کیدی شي. فبأي آلاء ربکما تکذبان. نو تاسې به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ وګڼئ. ومن دونهما جنتان. او پر دغو 2 باغونو سربیره به 2 باغونه نور هم وي. فبأي آلاء ربکما تکذبان. نو تاسې به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ وګڼئ. مدهامتان. ګڼ سمسور او ښېرازه باغونه. فبأي آلاء ربکما تکذبان. نو تاسې به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ وګڼئ. فیهما عینان نضاختان. په دواړو باغونو کې 2 چینې د فوارو په دود جوش وهونکې. فبأي آلاء ربکما تکذبان. نو تاسې به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ وګڼئ. فیهما فاکهة ونخل ورمان. په دواړو باغونو کې به هر ډول خوندورې میوې، خرما او انهار وي. فبأي آلاء ربکما تکذبان.
نو تاسې به د خپل رب کوم نعمت دروغ وګڼئ. فیهن خیرات حسان، د دغه نعمتونو په منځ کې به د ښه سیرت میرمنې ښکلې ښځې وي. فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو تاسې به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ وګڼئ. حور مقصورات فی الخیام، په خیمو کې استوګنې حورې. فبأي آلاء ربکما تکذبان، تاسې به د خپل رب کوم نعمت دروغ وګڼئ. لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان، چې له دغه جنتیانو څخه تر مخه به د هیڅ کوم انسان یا پیري لاس هم پرې نه وي لګېدلی. فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو تاسې به د خپل رب کوم نعمت دروغ وګڼئ. متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، هغوی به پر جنتي شنو غالیو، نفیسو او نادرو پرشونو تکیه وهلي ناست وي. فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو ای انسانانو او پیریانو تاسې به د خپل رب کوم لورینې دروغ وګڼئ. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ډیر برکت لرونکی دی ستا د جلیل او کریم رب نوم. نو درنو اوریدونکو، دا هغه د جنت او د جنتیانو صفتونه او د جنت د نعمت صفتونه ول چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة الرحمن کې د 46 آیت نه تر 88 آیته پورې موږ ته بیان کړي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو رب العزت موږ او تاسې د دې جنت وړ وګرځوي. همدارنګه امام بخاري په خپل سند سره د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: جنتان من ذهب آنیتهما وما فیهما وجنتان من فضة آنیتهما وما فیهما وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم عز وجل الا رضاء الكبریاء على وجهه في جنة عدن. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: دوه جنتونه به داسې وي چې لوښي او نور سامان او آلات به د سرو زرو وي، او دوه جنتونه به داسې وي چې لوښي او نور شیان به د سپینو زرو وي. د وګړو او د هغوی د رب ترمنځ به فقط د عظمت صادر وي چې د الله رب العزت پر بلاکیف مخ به پروت وي. او په دې کې شک هم نشته چې الله رب العزت به خپل دیدار جنتیانو ته په جنت کې ور په برخه کوي. نو تاسو وایئ درنو اوریدونکو چې هغه ابدي ښایسته ژوند ښه دی یا د دنیا په ژوند کې دوکه کیدل چې د انسان ځای جهنم وګرځي؟ نه، راځئ درنو اوریدونکو خپل اخلاق، خپل اعمال، خپلې کړنې او خویندو خپلې جامې د الله رب العزت د وینا مطابق او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق مخته بوځئ تر څو چې الله رب العزت زموږ او ستاسو ځای جنت وګرځوي او د جهنم نه مو وساتي. همدارنګه امام بیهقي رحمه الله په خپل سند سره د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: جنتان من ذهب للسابقین و جنتان من ورق لاصحاب الیمین. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د لومړنیو مسلمانانو لپاره به دوه جنتونه د سرو زرو وي، او د ښي لور د مسلمانانو لپاره به دوه جنتونه د سپینو زرو وي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: جنتان من ذهب للسابقین و جنتان من ورق لاصحاب الیمین. همدارنګه امام بخاري رحمه الله په خپل سند سره د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی. هغه فرمایي چې د ام حارثه په نوم یوه ښځه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه. ان ام حارثه
اتت رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا ښځه په داسې حال کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حضور کې حاضره شوه چې زوی حارثه د بدر په غذا کې د کوم ناپیژندل شوي غشي په وسیله په شهادت رسېدلی و. نو دې ښځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې یا رسول الله، ته پوهیږې چې حارثه زما د زړه ټوټه و، که هغه په جنت کې وي چې خپله ژړا تم کړم او بس یې کړم، او که نه وي په جنت کې نو ته به وګورې چې زه څه کوم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا د زوی په له لاسه ورکولو د عقل هم له لاسه ورکه؟ آیا یو جنت دی؟ په باوري توګه چې جنتونه ډیر دي او ستا زوی په اعلی فردوس کې دی. أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب فقتله، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا فسوف ترى ما أصنع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حبلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه لفي الفردوس الأعلى. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي آیا یو جنت دی؟ په باوري توګه جنتونه ډیر دي او ستا زوی په اعلی فردوس کې دی. همدارنګه درنو اوریدونکو، د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د سبا او بیګا پر وخت د الله رب العزت په لاره کې جهاد ته وتل له دنیا او مافیها څخه غوره دی. او ستاسې د کوم تن د لیندۍ قبضه او موټی او یا په جنت کې د یو قدم په اندازه ځای له دنیا او مافیها څخه غوره دی. او که له جنتي میرمنو څخه کومه یوه دنیا ته راشي نو دنیا به له رڼاګانو او خوشبویانو څخه ډکه کړي او د سر ټکری له دنیا او مافیها څخه غوره دی. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، د هغو اعمالو توفیق چې په هغو باندې زموږ رب زموږ نه راضي کیږي او الله رب العزت موږ وارثین د جنت ګرځوي. همدارنګه الله رب العزت په صورت غاشیه کې د 8 آیت نه تر 10 آیته پورې فرمایي وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه. ځینې مخونه به په هغه ورځ ښېرازه وي، په خپلو کړنو به خوشحاله وي، په لوړ مقامه جنت کې به وي. همدارنګه الله رب العزت په صورت طه کې 85 آیت کې فرمایي فاولئک لهم الدرجات العلا. د صالحه مؤمنانو لپاره لوړې درجې دي. همدارنګه الله رب العزت په صورت آل عمران کې 133 آیت کې فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. پر هغه لاره په منډه منډه وځغلئ چې ستاسې د پروردګار د بښنې او د هغه جنت خواته تللې ده چې هغه لکه د آسمانونو او ځمکې په شان پراخه دی او هغه له خدایه ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی. همدارنګه الله رب العزت په صورت حدید کې 21 آیت کې فرمایي سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. وزغلی او یو تر بله د وړاندې کېدو هڅه وکړئ د خپل رب د مغفرت او د هغه جنت خواته چې د هغه پراختیا د آسمانونو او ځمکې په څیر ده چې د هغو خلکو لپاره تیار کړی شوی چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړوي. همدغه د الله پاک ستره مهرباني ده او چاته چې وغواړي ورکوي او الله رب العزت د سترې مهرباني څښتن دی. نو دا د جنت هغه صفتونه دي چې الله رب العزت په خپل کلام کې په مختلفو ځایونو کې خپلو بندگانو ته بیان کړي دي تر څو نیکو اعمالو ته مخه کړي
فساد، منکرات او بد اعمال پریدي، ځان د جهنم وړ ونه ګرځوي، بلکې په نیکو اعمالو او صالحه اعمالو سره ځان د جنت وړ وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. څنګه به درشم ستا تر دره، قربان دې شمه خوږه پیغمبره، قربان دې شمه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث نقل کړی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من آمن بالله ورسوله واقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نخبر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه يفجر أو تفجر أنهار الجنة. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه څوک چې په الله او د هغه په رسول صلی الله علیه وسلم ایمان ولري، لمونځ وکړي، روژه ونیسي، نو دی په الله رب العزت باندې حق لري تر څو جنت ته داخل کړي، هجرت یې کړی وي او که په خپله سیمه کې پاتې شوی وي. صحابه و کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله پیغمبره آیا په دې خبره خلک خبر نه کړو ځکه دا ډیر ښایسته زیری دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو خبرو ته دوام ورکه او ویل په باوري توګه په جنت کې 100 درجې دي چې الله پاک د مجاهدینو لپاره تیارې کړي او د هرو 2 درجو ترمنځ واټن د ځمکې او آسمان په اندازه دی. کله چې تاسې د الله څخه غوښتنه کوئ نو د فردوس غوښتنه وکړئ ځکه چې هغه د جنت په منځ کې تر ټولو اعلی ځای دی چې له پاسه پرې د رحمان ذات عرش دی او له همدغه ځای څخه د جنت نهرونه جریان لري. نو کوم کسان چې د الله رب العزت د دین د اوچتوالي لپاره، د کفر او د وحشت د ظلم دفع کولو لپاره د الله په لاره کې جهاد کوي، په دې لاره کې په شهادت رسیږي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی په هکله څه وایي ان فی الجنة 100 درجة اعدها الله للمجاهدین فی سبیله بین کل درجتین کما بین السماء والارض. الله رب العزت د مجاهدینو لپاره 100 درجې په جنت کې تیارې کړي دي او د هرو 2 درجو ترمنځ واټن د ځمکې او آسمان په اندازه دی. نو کله چې تاسې د الله رب العزت څخه غوښتنه کوئ نو د فردوس غوښتنه وکړئ ځکه چې هغه د جنت په منځ کې تر ټولو اعلی ځای دی چې له پاسه پرې د رحمان ذات عرش دی او له همدې ځای څخه د جنت نهرونه جریان لري. همدارنګې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. هغه فرمایی عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام وقال عفان كما بين السماء إلى الأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنهار الأربعة والعرش من فوقها وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل جنات پر 100 درجو احتوا لري او د هرو 2 درجو ترمنځ واټن یې د 100 کالو د عمر په اندازه دی او تر ټولو اعلی درجه یې فردوس دی چې د جنت 4 نهرونه
د شرابو نهر، د شهدو نهر، د شیدو نهر او د اوبو نهر ورڅخه جریان لري او د پاسه پرې د رحمان ذات عرش دی. نو کله چې تاسې د الله پاک څخه غوښتنه کوئ نو د فردوس غوښتنه وکړئ. همدارنګه حافظ ابو یعلی په خپل سند سره د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړی. هغه فرمایي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل جنت پر 100 درجو احتوا لري یا په جنت کې 100 درجې دي. که دغه ټول او ګرد سره عالمیانې په یوه درجه کې سره راټول شي نو په باوري توګه به پکې ځای پر ځای شي. دا د الله فضل دی په خپلو بندګانو باندې. دا د الله رب العزت رحم دی په خپلو مسلمانانو بندګانو باندې چې د نیکو اعمالو په بدل کې الله رب العزت هغوی ته داسې نعمتونه ورکوي. نو درنو اوریدونکو راځئ هغو اعمالو ته مخه کړئ چې د الله رب العزت د رضا سبب ګرځي. هغو اعمالو ته مخه کړئ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین موافق وي او د محمد رسول الله د خوښي سبب ګرځي تر څو رب العزت موږ او تاسې د جنت وارثین وګرځوي. او که خدای مه کړه د دنیا په محدود او په لنډ ژوند باندې دوکه شو بیا به د جنت د هغو نعمتونو نه چې الله رب العزت په خپل کلام کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې بیان کړي دي موږ او تاسې محروم وګرځوي الله. نو درنو اوریدونکو د ځان لپاره تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د رب نه د نیکو اعمالو توفیق غواړم. د هغو اعمالو توفیق چې د الله د رضا سبب او د محمد رسول الله د خوښي سبب ګرځي تر څو الله رب العزت موږ او تاسو ته په جنت کې ځای راکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. مخمی شو تور تلی مشنی شوی قربان دی شما خوگا پیغمبرا قربان دی شما دو ثواب کارتا ملامات یم دل برا قربان دی شما خوگا پیغمبرا قربان دی شما